نن سبا چې هر کس ګوري بس موبایل راخیسته په ټلګرام کې بعضي بوټونه جوړ کړي دي ټپ کوي چې ورته وایي څه کوي وایي پیسې ګټم نو دوستانو په دې کې زیاتره کسان ښکیل دي او دا کار کوي بعضي اوسګارخیر خلک چې دي شپه ورځ هم دې ته لګېدل دي بس د ټپونه شروع کړي دي وایي پیسې ګټم په دې کې دکاندار دی بل کس دی چې د ورځ یو دقیقه وخت هم پیدا کوي او بیا هم دوی راځي په دې کې ټپ کوي وایي پیسې ګټم نو زیاتره کسان وایي واقعا د حقیقت پیسې ورکوي خو ځینې کسان وایي چې نه داسې یو رشخند دی فضول کار دی تاسو وخت ضایع کوي په دې کې کار به کوئ راځئ په دغه ویډیو کې په دغه شیانو باندې بحث کوو چې آیا دغه ټلګرام بوټونه رښتیا هم خلکو ته پیسې ورکوي او که فضول دي د دې بوټونو تر شا څه اصلي کیسه څه روانه ده حقیقت څه دی او دوی ولې په ټلګرام کې رامنځته شوي دي اول دومره زیاتې پیسې ورکوي دومره فری کوینز په اسانه طریقه څنګه ورکوي همدارنګه دوستانو آیا تر اوسه پورې چا ترې ګټه کړې ده نه او دا دې ته ورته ډېر زیات شیان دي په دغه ویډیو کې په هغه باندې موږ بحث کوو ویډیو تر پایه پورې وګورئ چې تاسو په دغه کیسه باندې مکمل پوه کړم نو راځم سید الله حسن درته په دغه ویډیو باندې پیل کوم که چېرته تاسو موږ په چینل کې نه یو چینل سبسکرایب کړئ زموږ پیج در سره فالو کړئ نو دوستانو اصلي کیسه دغه ده چې نن تقریبا 15 میاشتې مخکې په ټلګرام کې د نوټ کوین په نوم یو بوټ رامنځته شو چې خلکو ته په ټاپ باندې فری کوینز ورکول همدارنګه په ریفل باندې پیسې ورته ورکولې همدا کیسه را روانه شو دغه نه وروسته خلکو په دغه کې کار شروع کړ نو زیاتره کسانو په هغه کې کار شروع کړ تر هغه زیاتو کسانو بیا ویل چې دغه سکیم دی هیڅ مقصد هیڅ حقیقت نه لري هغه کسان چې کار په شروع کړي هغه ځان سره دا ویل چې مقصد د خو مفت ورکول کیږي چې چرته لانچ ډیر کې لانچ شو موږ دومره مقصد په ستاوان نه کیږي خو هغه کسانو چې ویل دغه سکیم دی هغه هم علامت نو ځکه تر نن پورې ټلګرام کې چې کوم بوټونه راتلل 9% موږ زیاتره سکیم د خپل شخصي ګټو په خاطر راتلل نو دلته خبر دغه سوچ هغه کسان چې په نوټ کوین کې کار کړی و دغه خوبونه په حقیقت بدل شول نوټ کوین بل خیره خپل فری مایننګ پای ته ورسېده هغه لانچ لیست شو او تر ټولو جالبه خبره خدا و چې په کریپټو کرنسي کې غټ انقلاب رامنځته شو دا چې نوټ کوین دی خپل لانچ کېدو وروسته ډېر ژر په باینانس کې لیست شو او تر لیست کېدو وروسته سم د واره قیمت پورته لاړ او خلکو په زرګونو ډالر ګټه وکړه او په لکونو پیسې به کې خلکو ترلاسه کړې وای ګټلې نو دې سره هغه خلکو چې په نوټ کوین کې ګډون کړی وو واقعا هغوی دغه کار ته ډېر لیواله شول خوښ شول چې واقعا موږ پیسې ترلاسه کړي کوم خلک چې کار نه وکړي هغوی افسوس وکړي نو دې نه وروسته دغه نوټ کوین نه فروشي څخه خلکو په استفادې باندې کریټرانو په استفادې باندې یو څه ګټه واخیسته دوی فکر وکړ چې هغه خلک چې په نوټ کوین کې کار کوي د ګټه ترلاسه کړي دا او چې کار نه کوي هغه افسوس کړي راځي چې موږ هم داسې پروجیکټونه رامنځته کوو په ټلګرام کې او موږ به هم کار وکړو نو دلته دوستانو نور پروژې راغلي لکه ټاپ سواب شو میمفای شو همستر شو دغه سي ډاکس په نوم کوین دی بلوم د فیکسل ورز ده او زیات نور راکی بورډ دی جیمز ده نو داسې هغه پروژې چې ورسته بیا رامنځته شو د دې نه ورسته کار شروع کړ او زیاتره کسان په دغه شکل ورته راغلي چې په نوټ کوین کې ګټه کړو دی ویل چې موږ ګټه کړې ده غوړ په دغه سیستمونو کې ګټه وکړو چې په نوټ کوین میس کړو دی ویل چې هغه فرصت خو موږ له لاس ورکړو زه دغه فرصت چې له لاس ورنکړو نو په دغه کې کار شروع کړ نو دغه تر دغه ځای پورې د اصلي کیسه وا چې دغه ټلګرام بوټونه په ټلګرام کې ولې رامنځته شول علت یې سو دغه پروجیکټونه ولا چې خپل پروژه رامنځته کړي دوی لپاره ولې دوی ټلګرام انتخاب کړل دا مهمه پوښتنه ده دوستانو ځکه چې دوی لپاره دوی ولې خپل یو ځانګړی اپلیکیشن نه جوړاوه تر نن پورې خو چې موږ تاسو فکر کوو فری مایننګ پروجیکټونه راتلل دوی د ځان لپاره یو اپلیکیشن درلوده لکه خره مثال یې پای نتورک دی ساتوشي اپ دی همدارنګه ایوا اپ دی آیس نتورک دی داسې نور زیاتره دي چې زیات لانچ شول ځان ځینې اوس هم په فری مایننګ کې ورکول کېږي یو اپ راتللو دوی ولې اپ نه جوړاوه نو دوستان دلیل دغه دی چې تاسو ته ماته 2 ورځې مخکې مې ویډیو جوړه کړې وه چې په ټلګرام کې مونټایزیشن راغلی اوس تاسو په ټلګرام کې خپل چینل مونټایز کولی شئ او ټلګرام نه پیسې ګټلی شئ لکه څه ډول چې یوټیوب پیسې ورکوي او فیسبوک کې ورکوي ټیک ټاک انسټاګرام دا پلیټفارمونه پیسې ورکوي مونټایزیشن لري دا قسم ټلګرام هم اوس مونټایزیشن لري هغه هم پیسې ورکوي نو دوی لومړی علت دغه و چې ټلګرام زموږ تاسو ته مونټایز کول لپاره تر ټولو غوره وسیله ده او اسانه مونټایز کېږي په اسانۍ سره موږ ټلګرام څخه پیسې ګټلی شو د دې کار لپاره دوی ټلګرام غوره کړ ترڅو په دې کې خپل چینلونه خلاص کړي خلکو ته یو څه ظفر کوین زموږ کوي ترڅنګ خپل چینلونه هم پروموټ کوي خلکو باندې ګوري او فری مایننګ هم ترلاسه کوي نو دا دوهم غټ علت چې دوی د خپل شخصي ګټې لپاره ټلګرام چینل مونټایزیشن ډیر غوره وباله او که چېرته فکر وکړو هامستر چې تر 50 میلیون زیات سبسکرایب یا فالوورز لري په ټلګرام چینل کې د ورځې په زرګونو ډالر ګټي همدارنګه دوستانو دوهم غټ علت د دغه و چې دوی ول اپلیکیشن نه کړو دویم غټ علت دغه و چې د دې لپاره دوی اپلیکیشن چې جوړولای ازمن د اپلیکیشن مجبور و چې په ګوګل پلی سٹور باندې پبلش کړي ګوګل پلی سٹور باندې دی او اپلیکیشن پبلش کول دوی نه ګوګل ویریفیکیشن ورچ آی تاسو پروژه حقیقت او کنه دا نو بعضی پروجیکټونه چې کوم حقیقي دي هغه کولای شي تر رامنځته شي بعضی پروجیکټونه چې سکیم دي هغه ته ګوګل چې دوی خپل ځان سره ستایید نه لري ګوګل ورته اجازه نه ورکړي چې خپل اپلیکیشن په پلی سٹور باندې پبلش کړي او بل لا چې اپلیکیشن بار اپډیټ غوړي کار غوړي زحمت غوړي باید په کې تاسو دوی اپډیټونه راولي بار اپډیټونه او هر اپډیټ چې راځي ګوګل پلی سٹور څو ورځې اپډیټ په پینډینګ کې ساتي ورسره دوی اپډیټ چته
اکسپټ کوي. نو د لپاره دوی د غوړه بل چې موږ اپلیکیشن جوړو همدانګه اپلیکیشن به پلی سټور پبلش کوو بیا اپډیټونه پکې راو دغه غوړه لار د سیمپل یو ویب سټ جوړ کو همدانګه خپل ویب سټ چې د ټلګرام یو بوت سره وصل کو سیمپل یو سٹارټ بٹن باندې موږ کولای شي د خلک زموږ په پروجیکټ کې په اسانۍ سره کار وکړي. بل ټلګرام چې د اړتیا د اساسي ور دی اسانه دی او همدانګه په دې کې دوی په اسانۍ سره نور خلک هم کار کولی شي دوی هم د زیات تکلیف څخه خلاص دای دوهم غټ علت وو. نو اوس دلته پوښتنه پیدا کیږي چې دوی کولای شي خپل شخصي اپلیکیشن کې هم ګوګل ایډز رن کړي او دغه تروم پیسې وګټي چې دوی شخصي ګټه لپاره ټلګرام جوړولای. خو دوی درته ویل شم د دې جواب دا غده چې هر څوک چې د ایډز نه کرکه لري د اعلانات نه کرکه لري په دې خاطر هغه پروجیکټونه چې دوی وړیا مایننګ هم ورکوي په هغه باندې ګوګل ایډز هم رن وي. زیاتره کسان دا فکر کوي چې دوی د شخصي ګټې لپاره اخته دي ځکه چې خپل اپلیکیشن ګوګل ایډز هم کړی دي. نو دلته بیا هم خلک نه غواړي د پروجیکټ کې په ښکاره توګه کار وکړي. بل مهمه خبره ده چې دلته اوس پوښتنه پیدا کیږي او بل چې ولې دوی دومره زیات وړیا کوینز ورکوي چې لکه همستر وګورو په ورځ میلیونونو کوینونه ورکوي هم داسې ټایپ سواپ وګورو په میلیونونو کوین د ورځ ورکوي. نو دلته موضوع دغه د پوښتنې ځواب ده چې دا اصل کې اصلي حقيقي کوینونه نه دي یو فرعي کوینز دي د خلکو د تشویق لپاره ورکول کیږي د څو خلک فکر وکړي چې څومره زیات پیسې موږ ته راغول کیږي. خو دا په اصل کې حقیقت کې د زیات پیسې دومره نه دي لکه کوم مثال نوٹ کوین دی د دې څخه مقصد 1 میلیون سکه موږ لرو 1 میلیون سکه کوین څخه موږ ته تقریبا اصلي سکه راکول کیږي یا بسل راکول کیږي او 50 سکه راکول کیږي او دا سکه چې موږ ته کنورټ شول د سکه په اساس موږ ته دوی بیا په یو ایکسچینج کې قیمت ورکول کیږي لیست کیږي به او هغه د سکه موږ بیا ویډرا کوو کلیم کوو به هلته په فری ایئر ډراپ ترلاسه کوو. نو دغه ځای پر خو بده موږ پوښتنه چې دوی ولې څنګه رامنځته شوي دي. تر کار چې دوی اصلي هدف د خپل شخصي ګټې دي وسادي خپل یوټیوب چینل نه جوړ کړی دي په ټلګرام باندې ایکسپانا باندې غړ خپل پلیټ فارمونه لري دوی یوټیوب هم پر مخ ټلګرام هم پر مخ ټلګرام څخه په زګونو پیسې ګټي. نو دغه علت چې دوی دلته دغه کار شروع کړ نو دا علت چې دوی راغله په ټلګرام کې د پروجیکټونو خلاص کړ. مهمه موضوع دغه ده چې آیا دا پروجیکټونه اوس حقیقت لري یا نه پیسې ورختیا ورکوي یا نه ورکوي. مخکې ښه مثال دوستان نوٹ کوین دی هغه کسان چې نوٹ کوین کې کار کړی وو دوی ګټه ترلاسه کړه. خو د سره موږ مخکې یو بل خبره هم وکړه چې بعض سکیم پروجیکټونه و چې ګوګل پلی سټور هغه ته اجازه نه ورکړي چې خپل اپ هلته پبلش کړي په ټلګرام کې هم راتلی شي. نو دلته په ټلګرام کې ځینې ریل پروجیکټونه راغلي دي بعض سکیم پروجیکټونه راغلي چې بعض خلکو ته احتیاط پیسې ورکوي بعض چې دي هسې د خلکو وخت ځای کې پیسې نه ورکوي. نو څنګه پیژندلی شو اگر تاسو غواړئ سکیم پروجیکټ وپېژنئ هغه به دا وي چې تاسو باندې سخت ټاسکونه راولي هغه به تاسو کلایم کوي یا تاسو شخصي ډاټا اخلي یا هم دوستانو په تاسو باندې خپل سوشل میډیا پلیټ فارمونه اکاونټونه جوائن کوي او تاسو نوي نوي داسې ټاسکونه راوړي چې دوی پکې زیاته ګټه وي تاسو لږ کوینز درکول کېږي. دا هغه پروجیکټونه دي چې زیاتره سکیم دي او بل دا چې بعضې پروجیکټونه چې موږ ته لکه هامستر شو داسې نور موږ ته فری کوینز درکوي. نو دوستانو په دې کې تاسو کار وکړئ. نو ها دغه به اوس لیست شي لانچ لیست به نه شي د دې آینده راتلونکی به څه وي دې په اړه موږ تاسو زیات مرګلي موږ نه پوښتنه کوو. نو دومره درته ویلی شم چې دغه چې دی فری ایئر ډراپ دې ته ویل کېږي. فری ایئر ډراپ دی په دې مطلب چې دغه اول سر کې څو میاشتې فری ورکول کېږي دغه نه وروسته به دغه لیست کېږي لانچ کېږي په دې لپاره تاسو باید حوصله ولرئ. خو مهمه خبره ده چې دوستانو تاسو فول ټایم وخت مه ورکوئ. فول ټایم په دې مطلب چې داسې نه تاسو بل خپل شخصي کاروبار خپل شخصي بزنس ورته پرېږدئ په درازه په دې کې کار کوئ او ټاپونه کوئ مقصد دومره وخت ورکوي چې تاسو نه بل کار پاتې وي. راشئ په دې کې فار ټایم کار وکړئ یو څه نه څه کار هر پروجیکټ چې دی چې ورځ یو 2 درې وخت تاسو راخلاصوئ 1 دقیقه وخت ورکوئ تاسو نه به وخت هم نه نیولای هلته به مو کلایم کړی وي ګټه هم ترلاسه کړې وي او خپل یو ملګری هم ورته دعوت کړئ. نو په دغه طریقه تاسو ډېر ارامه لاړ شئ فول ټایم وخت هېڅ کله مه ورکوئ. او بله مهمه خبره دا چې داسې فکر مه کوئ چې دا پروجیکټونه به حتما موږ میلیونران کوي. اوس که موږ تاسو یو ښه مثال مقصد همستر یاد کو 250 میلیونه کمیونټي لري آیا دا امکان لري چې 250 میلیونه کسان دوی ټول میلیونران کې هیڅ امکان نشي درلودلای. خو دا هغه پروجیکټونه دي چې مقصد که تاسو یو میاشت چېرته مزدوري کوئ سخت کارونه کوئ دغه نه دا غوره ده چې تاسو یو میاشت په دې کې کار وکړئ تاسو ته دومره پروفیټ ګټه درکول کېږي چې تاسو انټرنیټ چې بې ځایه مصرف کوئ دغه نه هم درته غوره ده او بل چې په کور دننه به یو څه نه څه ګټه پروفیټ ترلاسه کړی وي. نو دا یو څه معلومات چې ما تاسو سره شریک کړل په دې هیله چې دغه معلومات تاسو خوښ شوي وي. نو بیا هم درته وایم چې دې تاسو فول ټایم وخت مه ورکوئ فار ټایم وخت ورکوئ قرار کار پکې کار کوئ که چېرته لیست شول غوره خبره ده که لیست نه شول لانچ نه شول ستاسو وخت پکې نه وي ضایع شوی. نو دوستان دا پروجیکټونه تر هغه زه غوره بولم چې تاسو خپل انټرنیټ کې وخت بې ځایه تېروئ په تاسو په ټیک ټاک کې په فیسبوک کې یا بل ځای تاسو ریلز ګورئ شارټ ویډیوګانې ګورئ په هغه باندې بیکاره اس په زول وخت تېروئ تر هغې دغه سل چنده تاسو ته غوره دي. یو خو دا چې خپل انټرنیټ وخت مو په داسې څه مصرف کوئ چې تاسو یو راتلونکی ولرئ. نو راشئ پروجیکټونو کې کار وکړئ خو فول ټایم وخت ورته مه ورکوئ خپل وخت په دومره مه ضایع کوئ چې تاسو خپل شخصي کاروبار په دې کوي. د فار ټایم شیان دي لږ لږ وخت ورکوئ د ورځې کلایم کوئ کار پکې کوئ. نو دا زموږ ویډیو په دې لږ دغه معلومات مو خوښ شوي که تاسو زموږ معلومات خوښ شوي د ویډیو ته لازماً یو لایک ورکړئ موږ ته یو غوره کمنټ پرېږدئ. مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.